یو ملګري دا پوښتنه کړې ده چې موږ ډېر خلک ولیده چې کله اذان کېږي نو بیا دا دواړه ګوتې دا غټې ګوتې راپورته کړي او مچې کړي او بیا په سترګو باندې کړي. آیا دا مسله کتاب کې شته که نه؟ محترمو دا مسله به په غور ځکه اورئ چې ډېر ملګري به د دې مسلې متعلق زما متعلق دا وایي چې دا بریلی دی. د تاسو زما خبره پوره واورئ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين أما بعد. محترم مسلمانانو، یو حدیث باندې تحقیق او یو سپینږیری مولوي صاحب دی، مولوي حکیم ازهري صاحب، او د شاګردانو یا د خپل هم دلته د ځانه سره حکیم الامت هم لیکلی دی. یو موضوع روایت دی، یو ډېر ضعیف روایت دی، پر هغه باندې یو 15 منټه تحقیق کړی دی. نو تقریبا 12 ځایه داسې غلطۍ کړي دي چې بیخي غټې غلطۍ دي. 15 منټه بیان دی، موضوع روایت دی، یو بدعت دی د هغه د اثبات لپاره. 12 دومره غټې انتهایي غټې غلطیانې کړي دي چې د انسان عقل کار په پرېږدي. نو چونکې چې دا مسله یو خو د حدیثو ده، کنې موږ به بحث نوی باندې کړی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث دي، د هغه دفاع پر موږ باندې تقریبا فرض ده، ځکه دغه فن دی او په دې کې چې دا رقم دغه وسي نو دین دی د دین او د حدیث په خاطر. او دویم د دیوبندیت په خلاف، د دیوبندیت په نامه کې دونه کار تقریبا د دیوبندیت خلاف چا نه دی کړی لکه د چې په دغه یوه ځای کې کړی. نو دا د دیوبندیت په خلاف هم، د حنفیت د فقه په خلاف هم، او د احادیث په خلاف هم ډېر سخت ګزار و. نو ځکه موږ مجبور سو کنې د ده د سپینږیرتوب او د ده د حکیم الامت والي خاطر باید موږ کړی وای. خو ځکه چې د رسول الله مبارک مسله راله حکیم الامت صاحب، او یا د دین مسله راله، یا د حنفیت مسله راله، یا د دیوبندیت مسله راله، نو بیا موږ ته حکیم الامت نه ښکاره کېږي. خو دا زموږ د پښتنو او زموږ د افغانانو ډېره لویه بدبختي ده. په هند کې چې به حکیم الامت پیدا سو نو ټول کار به یې د بدعاتو خلاف کوي، او په موږ کې چې حکیم الامت پیدا سي اول کار و بدعاتو ته خدمت شروع کړي، د الله سنن، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنن در پښو لاندې کوي. نو دا ډېره د افسوس د درد خبره ده. دا مولوي صاحب مطلوب ته راځم. دا مولوي صاحب پر هغه روایت تحقیق کړی دی چې هغه د اذان په وخت کې د شهادتینو په وخت کې چې د اذان کې د شهادت کلمې ویل کېږي، په دا وخت کې دا دوې ګوتې هغه مچوکېږي او پر سترګو تېرېږي او قرة عیني هغه کلمات ویل کېږي. د دې د حسن یعنی چې دا حدیث حسن دی، دغه فیصله یې کړې ده. په هغه کې د په فقهي طور باندې ډېره درنه غلطي کړې ده چې د هغې څه دا معلومېږي چې حضرت حکیم الامت صاحب په فقه کې بیخي هېڅ معلومات لري نه، بیخي د فقه سره نه دی ولد. او دا رقم د حوالو کې چې دی کومې حوالې وایي په هغه کې نو هغه هره یوه پر هغه ځای زه درته واضح کوم. بیا درته خبره چې دا مسله زموږ فقهاو کړې ده که نه؟ محترمو دا مسله زموږ فقهاو کړې ده، دا په کتابونو کې شته. دې باندې که څوک فتوا لګوي نو دا په دې خپلو اکابرو باندې فتوا لګول دي. د دې دپاره دا وګورئ، دا تحتاوي دی، حاشیة التحتاوي، دا په مناقب الفلاح باندې ده. دا اول جلد کې دا صفحه دا 215 باندې. دا ما سره مکتبه ده، مکتبه محمدیه، دا د چمن والا مکتبه ده. دا حواله د فقهي کتاب د تحتاوي علی المراقي دغه سره اخیستې. نو حکیم الامت صاحب ته زه دا وایم چې حکیم الامت صاحب دا دونه مسلمانان په دا مسله باندې خطا باسي، نو ستا ولې خو سترګې دا ګوتې هم په دا وخت کې ته مچکوې او پر سترګو تېروې، سترګې دې سم کار کوي. نو ته ولې دا مسله د ردالمحتار سره نه راخې چې ردالمحتار رد کړې ده؟ ردالمحتار دا شامي دا تبه د دې دویم جلد د دې باب الاذان کې پر دې تتیمه باندې دغه مسله راخیستې ده چې دغه مسله چې راخیستې ده د قحطستاني او د غیر څه. بیا دا د مسند الفردوس دغه روایت چې راخیستی دی د هغه وروسته وایي وتمامه في حواشي البحر للرملي عن المقاصد الحسنة للسخاوي
وذكر ذلك الجراحي وأطال ثم قال ولم يصح في المرفوع من كل هذا شيء. نو ته به یا جراحین نه پیژنې یا به رملین نه پیژنې یا به دا د په خبره ستا سر نه خلاصېږي. که دې په دا سر نه خلاصېږي نو تا ته چا وایي چې ته د فقه میدان ته ور داخل سه. که دې په دا سر خلاصېږي جراحي پیژنې چې څوک دی نو دا جراحي به زه بیا ته در وښیم. دا كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر على ألسنة الناس دا کتاب والا دی. هغه پر دا روایات باندې پر ګردو باندې رد کړی دی او دا کتاب هم رد المحتار یې باندې کړی دی. نو ته چې تحتوي وایې نو ولې رد المحتار نه وایې؟ نو ته یو مردوده مسله چې په تحتوي کې ستا رد المحتار رد کړې ده نو ته هغه ولې نه وایې؟ دا د فقهي جانبه شاید ځکه صحیح ده په علم الحدیث کې خدای د خبرو څه معلومیږي چې په هغه کې دی مهارت نه لري، هغه د فن نه دی، د بل په فن ورګډ شوی دی ځکه نادرې دي سوي او د دې ځایه څه بیا معلومیږي چې دا ګوره خیانت رقمه خبره ده او دا ډېر لوی تکلیف دی چې انسان خیانت هم کوي په علمي حوالو کې. دا اوله خبره سوله چې د رد المحتار څه حواله نه ده ویلې او په رد المحتار کې دا مسله رد ده د جراحي په حواله باندې د رملي په حواله باندې دا هغه نه ده ویلې او مردوده مسله یې راخیستې ده د تحتوي على المراقنه. دا اوله چې دا مسله شته دا تفسیر روح البیان دی اتم جلد دی ما سره دا د بیروت والا چاپ دی او صفحه د 350 دی باندې دا مسله کړې ده. ويستحب أن يقول عند سماع الأولى من الشهادة الثانية صلى الله تعالى عليك يا رسول الله وعند سماع الثانية قرة عيني بك يا رسول الله. دقه مسألة علامة الطحطاوي رحمه الله لیکلې ده دقه مسألة علامة بروسوي رحمه الله لیکلې. تفسیر روح البيان اتم جلد صفحه 300 او یو کم 50. ويما حوالات تا د روح البيان څه کړې ده؟ روح البيان د روح البيان مؤلف داغه حوالات دلته په حدیث کې پیښول او دا مسله کول دا بیخي غیر مناسب کار دی. د دې څه بیا دا معلومیږي چې ته د روح البیان چې کوم مذهب دی دغه سم دغه په حدیث کې کوم مذهب دی دغه سم نه خبره او د روح البیان خپل رتبه هم تاسو نه در معلومیږي چې دغه حدیث کې رتبه څنګه ده. دا بیا په دا کې بیا دوه ډېرې سختې غلطۍ دي. هغه غلطۍ دا دي چې ګوره صاحب د روح البیان هغه مذهب دا لري هغه موضوع روایت موضوعي نه حکیم الامت صاحب موضوعي نه موضوع روایت موضوعي د زما قسم په رب العالمین که په ټولو انواعو د علوم الحدیث کې چا هم لیکلی یو خدای رقم چې دا اوس پر راوغورځېږي لکه داسې اوس د حکیم المتون دا نوي حکیم المتونه چې وایي خو صحیح ده خو موضوعي روایت د الله د رسول د احادیثو په انواعو کې هېڅ وجود نه لري. موضوع روایت دی هغه موضوعي جلا شی دی در هغه لاندې ډېرې انواع راکړی شي. موضوع جلا شی دی موضوع درواغ ته وایي. دا دی هغه امام د عبد الفتاح ابو غده رحمه الله په التعلیقات الحافله کې په یو سل اوه صفحه کې په دغه دویم سوال کې پر دغه عالم باندې بحث کوي. دا ردی وایي چې د ده مذهب دا دی وایي چې درواغ یعنی دا علما چې وایي دا احادیث ذکر کوي نو یا به صحیح وي په دې کې خو کلام نشته یا به ضعیف وي سقیم به وي. په دا سقیم کې به یا سقیم ضعیفه وي یا به مکذوبه او موضوعه وي. که صحیح خو کلام نشته کې که بیا دغه رقم بیا وایي که چیرې موضوع وي پر هغه بیا خبره کوي اخر بیا دې ته راځي. الكلام وسيلة إلى المقاصد ويعز ابن عبد السلام دا وایي چې کلام وسیله و مقاصد ته ده. فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب حرام فإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح. بیا کذب پکې روا دي دا بیا وخت واجب دی وخت بیا څنګه دی. دا یو سل اته صفحه باندې دا خبره کړې پر دې باندې الفتاز ابو غده صاحب چې ګوره نو د دې خدا معنا سوه د مسلک دا دی چې د کذب په دغه سی روایتو کې جایز بولي. نو ته چې دا روایت د په وجه باندې قوي کوي نو د خو کذب درواغ د مذهب دا دی او دا عبد الفتاح ابو غده صاحب څه وایي؟ عبد الفتاح ابو غده صاحب وایي وهذا غلط جسيم جدا واستدلال باطل نعوذ بالله منه. دا مردود حواله ده چې ته ذکر کوي په حدیثو کې او حواله د حقي د روح البیان ده. علامه کوثري رحمه الله د روح البیان په اړه څه وایي؟ د ده په مقالات کې 358 صفحه کې پر ده باندې د ده پر ژوند د ده پر تالیفاتو پر دې باندې خبره کړې ده. بیا وایي وفيه أيضا من وجوه البيان ما تستلده الأسماع
إلا أنه لا يتحاشى عن النقل عن كل من هب ودب على غلوه في وحدة الوجود. یو خو په دې کې مشکل دا دی چې دی هسې چې باد یې وایي هسې چې پر پښو کېږي بس د دا ګرڅو دی حوالې وایي. نو په حدیثو کې د دا رقم خلکو خبرې نه دي معتبرې. او بل دی په وحدة الوجود د عقیده کې غالي دی. نو دا هغه خو بل خیر دی. دا د وحدة الوجود عقیده خو د دې ځای سرکار نه لري. خو په نقل کې دی عن کل من هب ودب دی. نو دا رقم سړی په احادیثو کې نه پیښېږي. په احادیثو کې نقاد او هغه خلک چې انتهایی محتاط وي هغه پیښېږي. دا دویمه غلطي سوه. دا المقاصد الحسنه د امام سخاوي رحمه الله د په اول جلد او په صفحه 390 باندې بحث کوي په دې مسله او هغه حدیث متعلق چې وروسته خبره درته کومه د هغې نه پس د یو 15 حوالې پې پیش کوي چې دا مسله شته. نو امام سخاوي رحمه الله د دې مسلې متعلق د 15 علماو خبره کړې ده او رد یې پرې نه دی کړی. معلومیږي دا چې دا 15 واړه د علماو دا خبرې د ده په نسبت باندې صحیح دي. خبره حضرت مظهري صاحب چې ورسره حاکم الامت لیکلی دي هغه دا کوي چې وایي امام سخاوي 15 واقعې نقل کړي دي پر دې باندې رد نه دی کړی. نو امام سخاوي صاحب رحمت الله علیه رد کړی دی دا چې سړی بدعات ثابتوي د هغه خوارکي داره سر نصف خلاص په دې رد باندې په دا هر واقعه کې رد کړی. اول دغه د مثال په توګه په دا اوله کې خدا دی لا یصح ویلی دي. په دویمه کې بسند فيه مجاهیل مع انقطاع ویلی دي. لم عارف ویلی. په پای کې د ټولو سره اجمالي دا رد کوي لا یصح في المرفوع من كل هذا شيء. هېڅ شی لا په مرفوع کې دا نه دی صحیح. نو هغه د سر دی هم پر رد کړی دي د پای دی هم پر رد کړی دي په هر یوه کې هم خپل رد کړی دي. څه یې دلته کړي دي څه یې بیا بل ځای کړي دي. دا خو لږ نوره خواري هم غواړي. هغه دا یو روایت خو دلته رد کړی دي دا بسند فيه مجاهل. دا بیا وګورئ په تذکرة الموضوعات کې علامت طاهر پتني په موضوعات کې راوړي دي یعنې موضوع دي. که په هر څونه پینو کې سره ثابت کې دا موضوع دي ځکه په تذکرة الموضوعات کې هغه هم ذکر کړی دي. او دغه د توصي روایت رد یې نه دی باندې کړی. نو دا په مقاصد حسنه کې هم دا رد شته. خو که دا رد نه وبولې صحیح دی دا د هغې کې نو دا په تذکرة الموضوعات کې دا رد شته. ضوء اللامع کې دا په تذکرة الموضوعات کې دا رد شته. او دغه د توصي روایت دا علامه سخاوي رحمه الله دغه دا کتاب دی الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. علامه سخاوي رحمه الله هغه محمد بن أبي نصر الشمس البخاري ويعرف بخواجه لقيه الطوسي. دغه د توصي روایت چې په داخل کې ذکر کړ دی بهارات وهو متوجه منها إلى مكة دی مکې لکلی فسمع منه حديثا مرسلا د دسه یو حدیث مرسل واورېدی. ګوره په مقاصد حسنه کې چې هلته هغه د توصي څخه مخکې هغه روایت دی دا پر هغه هم رد دی او دا توصي چې ذکر کړی دی دا هم رد ځکه دا هغه د توصي یو روایت دی. نو فسمع منه حديثا مرسلا فيما زعمه د ده د زعم مطابق کې مرسل حدیث تن واورېدی. علامه سخاوي څه وایي بل هو باطل بلکې هغه روایت باطل دی. حکیم صاحب راجع پر کړی دی بل هو باطل وایي. خو دا خوارکی کتاب دا غواړي چې څوک د اخلاص کې داسې وګوري یو وری پیدا کړه خالي دغه غواړي. نو رد یې پر کړی دی باطل ورته وایي. دا هغه کم روایت دی شی درته واضح کوي وهو من قبل عند سماعه من المؤذن كلمة الشهادة ظفري إبهاميه. هغه وایي دا روایت دی باطل دی رد خوارکی پر کړی دی. نو کتاب به څوک وګوري. دا یوه غلطي سوه په دې دغه کې. دویم دلته شدید اضطراب دی حکیم صاحب. کوم روایت چې ته اصل دی په هغه کې انمولتین د سبابتین دي. هغه وایي دغه او په بعضو کې دي چې ابهام او سبابه وي او په بعضو کې دي چې زفرین د ابهامینو دي. نو فقه چې کوم حکم ثابتوي هغه غیر دی د هغه حکم چې په حدیث هغه موضوع روایت کې دی. په دې کې دغه اضطراب هم دی. نو دا ګویا کې درې غلطۍ شوې په دا درېیمه خبره کې. یو دا دی چې دی وایي سخاوي صاحب رد نه دی باندې کړی. سخاوي صاحب پر هر یوه هم رد کړی دی په پای کې پر ټولو رد هم کړی دی پر اول هم رد کړی دی. دا چې ته نور سره پنده ستا د پند سره ناولدوالي دي. او بل دا تذکرة الموضوعات کې پر د هغه روایاتو باندې رد شته او دا پر د هغه روایات باندې په کشف الخفا کې تفصیلي پر رد شته او دا باندې خپله سخاوي رحمه الله دا د توصي د توصي څخه مخکې چې کوم روایت دی پر دا باندې په ضوء اللامع کې باطل ورته ویل شوي دي. نو دا ردود تا نه دي لیدلي سته
یا ته نه یې په پوه سوی ستا خبره د دې متعلق چې کوم حدیث راغلی دی نو د حدیث متعلق دا امام سخاوي رحمه الله په المقاصد الحسنه کې درې خبرې کړي یوه خبره د دې حدیث متعلق دا کوي حدیث ذکر کوي او بیا وروسته وایي ولا یصح دا حدیث صحیح نه دی راځئ چې وګورو چې ولا یصح د محدثینو په اصطلاح کې څه مقصد دی محترمو د ولا یصح متعلق به درته دا یوه حواله درکړم مرقات کې مرقات دریم جلد کې د مرقات دریم جلد او صفحه واویا دی وی علامه ابن الحمام رحمه الله فرمایي وقول من يقول في حديث انه لم يصح سوچ د حدیث د ذکر کولو نه پس لم يصح وای کدا ومنل شي چې د خبره صحیح ده خو بیا دا په حدیث کې عیب نه دی چې په حدیث به عمل نه کوي ځکه حجت موقوف نه دی په صحت باندې لم يصح دا معنا چې حدیث صحیح نه دی خو کوم روایات چې قابل د احتجاج دي نور هم شته لکه دی په وی بل الحسن کافر بلکې حدیث حسن هم کافی دی حدیث صحیح دا یو قسم دی حدیث حسن دی حدیث ضعیف دی حدیث موضوعی دی موضوعی روایت باندې عمل صحیح نه دی نو امام سخاوي رحمه الله چې لم يصح وی دا معنا نه ده چې دا حدیث قابل له احتجاج نه دی بلکې دا معنا چې دا صحیح روایت نه دی بلکې حسن دی او یا چې د حسن نه مرتبه کمه د ضعیف دی نو ډېر ملګري دا وایي چې لم يصح دا معنا چې په دې به عمل نه کوي داسې نه ده دا مرقات دی دریم جلد صفحه واویا دې موضوع متعلق به سره 50 نه زیاتې حوالې دي خو چونکې زمونږ استاسو مقصود اختصار دی یوه حواله مې ذکر ده نرم ډېر ستره ډېر لو ډېره بنیادي غلطي ده په دې باندې به ډېر علما هم خطا وتلي ځکه علما خو د علم الحدیث سره اکثره شناخت نور سره لري د مصطلحاتو سره نو په دا باندې به ډېر علما خطا وتلي دا ډېره لویه سهوه ده په دې لا یصحو چې د حدیث بعد ذکر سي نو دا نفي د صحت کوي خو نفي د ضعف هم کوي او نفي د حسن هم کوي که یې نه کوي یعنی کله که یو حدیث ذکر دی د هغه شاته لا یصحو ذکر دی نو اوس د دې لا یصحو دا معنا ده چې دا موضوع دی باطل دی که دا معنا ده چې نه صحیح نه دی کېدلی شي چې حسن دی وي کېدلی شي چې ضعیف دی وي دا خبره دلته دوې اصطلاحګانې دي حضرت صاحب دلته دوې اصطلاحګانې دي دوه قسمه کتابونه دي یو قسم ته وایي کتب الاحکام بل قسم ته وایي کتب الضعفاء والمجاهیل او والموضوعات لا یصحو که په هغه کتابونو کې چې د احکامو دپاره لیکل سوي دي لکه دا ته چې اوس حوالې ځینې وایه په دا رقم کتابونو کې چې لا یصحو ذکر سي بیا دلته نفي د صحت کوي هغه نفي مستلزم نفي د حسن او د نور ضعف لره نه دي هغه په کتب الاحکام کې د لا یصحو دا معنا ده دا ته چې ذکر کوي او که لا یصحو په کتب د موضوعاتو د مجاهلو د متروکینو کې ذکر سي بیا د لا یصحو دا معنا ده چې دا باطل دی موضوع دی درواغ دی ته چې کوم لا یصحو رااخې دا د موضوعاتو په کتابو کې دي دا د علامه سخاوي په کتاب کې دغه اصل هدف د هغه دی اگر چې مشهور روایت دا د علي قاري رحمه الله په موضوعات کې شته دا په تذکرة الموضوعات د طاهر پتني کې شته دا په موضوعاتو په نورو کتابونو کې شته ته چې کوم لا یصحو رااخې دا لا یصحو د موضوعاتو د کتابو دی د دې مطلب فقط دا دی چې موضوع دی دلته دی نه دی چې نفي د صحت کوي نفي د حسن و نفي د ضعف نه کوي دلته د لا یصحو معنا موضوع دی دا خبره یو او په دا روایت کې په خاصه توګه لا یصحو په معنا د موضوع دی د دې لپاره به ته وګورئ موضوعه المصنوع في معرفة الموضوع دا حدیث لاندې چې د بیا لا یصحو لیکلی پر دې عبدالفتاح ابو غده صاحب رحمه الله بیا لاندې تحقیق کړی دی دلته لا یصحو معنا عین په موضوعون کړې ده او هلته په علي قاري رحمه الله په خبره کې څه خبره شته هغه به زه په اخر پای کې انشاءالله تعالی درته وایم دا چې ما وویل چې لا یصحو یو په کتب الاحکام کې ده یو په کتب الموضوعات کې ده په کتب الاحکام کې ده هغه معنا ده لکه ده حکیم مظهري صاحب چې کوي او په کتب الموضوعات او په کتب الضعفاء په کتب د متروکینو کې دا معنا نه ده وروره مدعای وجه دی دلیل د بل ځای پر وایي دی په دا چې زما سره 50 حوالې دي نو ته 50 سره غلطي وایي پر غلط ځای وایي ګوره علامه ابن همات رحمه الله یو کتاب لري تنقید
په هغه تنقید کې دا قاعده ذکر کړې ده. علامه کوثري رحمه الله په مقدمه د انتخاب المغني کې دا جمله نقل کړې ده: اعلم أن البخاري وكل من صنف في الأحكام يريد بقوله لم يصح الصحة الاصطلاحية. چې کوم چا په بخاري دی او دا نور هغه خلک کتب الاحکام یې لیکلي دي، دا چې لم يصح ذکر کړي د حدیث بعد د دې څخه صحت اصطلاحي مراد دی. صحت اصطلاحي دا دی چې صحیح نه دی، نو کېدای شي چې حسن دی، کېدای شي چې ضعیف شي. ومن صنف في الموضوعات، چا چې په موضوعاتو کې تصنیف کړی دی، والضعفاء يريد بقوله لم يصح او لم يثبت المعنى الأعم، هغه عام معنی اخي. ولا يلزم من الاول نفي الحسن او الضعف. اول کتابونو کې چې لا يصح ذکر سي د دې سره نفي د حسن او نفي د ضعف د بل ضعف چې هغه محتمل وي، د هغه ضعف نفي لازم نه دي. ويلزم من الثاني البطلان. په دا دویم قسم کتابونو کې چې لا يصح ذکر سي د دې سره بطلان لازميږي، دا حدیث باطل دی. بیا دا اولنی کتاب دی، مقدمه د انتقاد المغني د علامه محمد زاهد الکوثري رحمه الله. داغه علامه محمد زاهد الکوثري رحمه الله یو بل کتاب لري د مقالات په نامه باندې، د هغه تقریبا پر 42 صفحه باندې دی پر دا روایت باندې دی بحث کوي چې لا يصح په څه معنا باندې دی. علامه محمد زاهد کوثري رحمه الله په د مقالات 42 صفحه کې دا خبره الته پر یو حدیث باندې هغه الته لا يصح سره ذکر کړی دی. بیا یو ملا دا ورته چې د لا يصح صدا نه لازمي چې دی نو باطل دی عباره پر دا رد کی. ثم ان قول النقاد في الحديث انه لا يصح بمعنى انه باطل في كتب الضعفاء والمتروكين. وكتب د ضعفاء او د متروکین او د موضوعات کې دا په لا يصح په معنا د باطل دي، لا بمعنى انه حسن وان لم يكن صحيحا. په دې معنا نه دی چې دا حسن دی اگر چې صحیح نه دی، په دا معنا نه اخستل کیږي. کما نص على ذلك اهل الشام، لکه دا خبره چې د دې علم خوندانو کړی دی، بخلاف کتب الاحکام. په کتب د احکامو کې بیا داس خبره چې لا يصح ذکر سي هغه نفي د صحت او د بیان مستلزم نه وي، نفي د حسن او د بل ضعف لري. چغه دا علامه کوثري رحمه الله په مقالات کې پر 42 صفحه باندې ذکر کړی. دا خو به خډیر کتابو کې ستا، خو پر دا باندې دریم هغه کتاب چې پر دې باندې بحث کړی دی نو دا الرفع والتكميل في الجرح والتعديل دا عبد الحي الكلوي رحمه الله دا قاعده د غیر ذکر کړی ده. پر دې باندې عبد الفتاح ابو غدار رحمه الله د ابن همات رحمه الله دا قول، د کوثري رحمه الله دا قول په تفصیل نقل کړی دی. درې صفحې تحقیق دی، هغه وګورئ. په هغه کې یو خبره ده چې ګورئ ابن الجوزي یو کتاب لیکلی د موضوعات په نامه، د هغه په رد کې سیوطي رحمه الله 4 کتاب لیکلی دي. یو کتاب دی النكت البديعات على الموضوعات، دویم التعقبات على الموضوعات، دریم اللآلي المصنوعة على الأحاديث الموضوعة. بل دا دغه کتابونه چې د دې دغه په رد کې لیکلي دي، په دغه کتابونو کې د علامه ابن الجوزي رحمه الله پر 300 روایاتو باندې تعقب کړی دي. په هغو کې خلیل لا يصح دي. نو ګورئ سیوطي په کتب د موضوعاتو په کتب هغه د دې څه یعنی مطلب د لا يصح موضوعونه اخیستي دي. دغه قرینه یې پکې ویله ده. دا په تفصیل سره دا مسله څېړلې ده چې څه علما چې خطا وتلي دي هغو ټول ته دغه غلطي د ابن همات د کوثري او د دې په حواله د سیوطي په حواله باندې ورکړې ده. بل کتاب المصنوع في معرفة الموضوع د دې په مقدمه کې قول في الحديث لا يصح او لا يثبت او دا ګر ده. پر دې باندې تقریبا د 4-5 کې تحقیق کړی دی. دا عین دا خبره کې ثابته کړې ده چې لا يصح په کتب د موضوعاتو کې دا معنا لري چې یعنی باطل دی، او په کتب د احکامو کې هغه دغه معنا لري چې دا مولوي صاحب وایي. او بل دغه چند کتابونه دا ما دلته ذکر کړو زما سره پراته دي. بل قواعد في علوم الحديث په دې کې دغه مسله دغه عبدالفتاح ابو غدار صاحب هغه تعلیق کې ذکر کړی ده، په نورو کتابونو کې هم ذکر کړی ده. نو خلاصه دا سو چې مولوي صاحب ته چې کوم بدعت ثابتوي، موضوع روایت ثابتوي، دلته چې لا يصح ذکر دی دا لا يصح په کتب د موضوعاتو د ضعیفو روایتونو کې دي. دلته لا يصح په معنا د باطلون دي،
او حواله چې کومه وایه هغه د کتب الاحکامو څه وایه. نو دا ګوره امت هم په دې باندې ګوره دا د حدیثو سره ستا ناولتیا ده. نو دا په دې باندې امت دوکه کېږي، یو موضوع شي یو درواغ شي د ثابتولو لپاره بیا انسان خطا هم وځي چې یو بدعت ثابتوي بیا سنت هم د مابین ولاړ شي. نو دا دویمه خبره امام سخاوي رحمه الله کړې ده د خضر علیه السلام په دې روایت باندې وایي فيه مجاهیل. نو دا د مجاهیل متعلق علامه زرقانی رحمه الله لیکلي دي. دا اول جلد دی وایي وقال سهیلی ان فی اسنادی مجاهیل وهو يفيد ضعفه فقط. کله چې محدث تا وایي چې په دې کې مجاهیل دي نو دا مفید د ضعف دي. نو دا معنا نه ده چې حدیث موضوعي دی بلکې ضعیف دی. د خضر علیه السلام د روایت باندې امام سخاوي صاحب د ضعف فتوا لګولې. دریم نمبر امام سخاوي رحمه الله دلته یو خبره کړې ده، یو بل سند ذکر کړی دی او په هغې کې دا ویلي دي چې په دې کې داسې رجال دي چې زه یې نه پېژنم. ثم روي بسند فيه من لم اعرفه. کله چې محدث وایي چې په دې کې داسې رجال دي چې زه یې نه پېژنم، دا دلیل د وضع نه دی، حدیث موضوعي نه دی. لکه دا زرقاني ده او 12 جلد دی 355 صفحه ده. 355 صفحه باندې چې وګورئ دی وایي د امام ذهبي رحمه الله او د امام حاکم سے په یو مسله کې اختلاف دی. امام ذهبي رحمه الله ورته ضعیف وایي او علامه امام حاکم سے ورته صحیح وایي. د امام ذهبي سے وایي چې وشیخه سعید لا يعرف د شیخ سعید دی هغه نشي پېژندلی فانا له الصحه. نو امام زرقاني سے وایي ونزاعه انما هو في الصحه. د دوی نظام په صحت کې ده والا فله شواهد ترفعه الى درجه الحسن. شواهد لري او درجه د حسن ته خېږي. د امام ذهبي سے او د حاکم اختلاف پدې کې دی چې حدیث صحیح دی او کنه. دې کې اختلاف نشته چې حدیث قابل ل احتجاج دی او کنه دی او حسن دی او کنه دی. نو کله چې یو محدث وایي چې په دې کې داسې رجال دي چې زه نه پېژنم، دا دلیل د وضع نه دی. سهوه پنځمه لویه سهوه دا ده چې دی وایي د خضر علیه السلام روایت په هغه کې مجاهیل دي او دا بل لاندې چې روایت پروت دی هغه کې بیا وفيه من لم اعرفه. نو اوس چې مجاهیل پکې وي د دې دا معنا نه ده چې دا موضوع دی، چې په من لم اعرفه محدث وایي د دې دا معنا نه ده چې موضوع دی. نو دا دواړه روایات مالته بیا صحیح کړي دي. مولوي صاحب دا علم دا رقم کلیات نه لري. دا په یو خاص ځای کې کله کله د مجهول سړي روایت قبول کیږي کله ردیږي. ډېر کرته روایات د مجهول په وجه باندې موضوع ورته ویل کیږي. علل د ابن ابي حاتم دغه علل د ابن ابي حاتم دا په نص جلدونو کې هم دی خو زما سره په دا یو جلد کې را سره دی. په دې کې دی پر مجهول راوي پر روایت د دې څه به زه څو مثالونه ورته دا دواړو جواب دی چې دی ویل من لم اعرفه دا هم د جسم وضع نه معلومیږي او په مسلط کې مجاهیل دي د جسم وزن د دواړو څه وضع معلومیږي. دغه امثله دي. 1404 اتیا رقم باندې دی روایت کړی. وسألت ابي عن حديث رواه عبد الله بن المطلب العجلي عن الحسن بن زكوان. دا حديث ذکر کی دا دی وی قال ابي هذا حديث كذب. دا حديث درواغ دی. وعبد الله بن المطلب مجهول. دي كده عبد الله بن المطلب دا مجهول دي. دا حديث درواغ دي. نو دا مجهول راوي روایت کله مقبول کله مردود دا کله نه ده چې تکرار روایت کې بارسته لپاره ګټه وکړي. دویم دا ابن ابي حاتم رحمه الله 916 رقم باندې په علل کې د خپل روایت راوړي او د دې صفاته 1410 د روایت رقم دی 916. سألت ابي عن حديث رواه ابن ابي اويس قال حدثني ابي عن عمرو بن شيبه بن ابي كثير. دا روایت راوړي دا روایت ذکر کی دا قال ابي عمر بن شيبه مجهول وهذا حديث موضوع. ويغا مجهول دي خدا حديث موضوع دي. ده مجهول فواجه ده حديث موضوع دي درواغ دي كذب دي جهالت او وضع دا سرجمه کیږي. بل روایت دی راوړي 1500 صفحه ده روایت رقم دي 200 سألت أبي عن حديث رواه بقية عن أبي الفضل عن مكحول عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء خفة لحيته.
د سړي د نیکبختي دا ده چې ژر ډېره ګاڼه نه وي دا وایي د انسان نیکبختي ده دا حدیث سره نقل قلت لابي من ابو الفضل هذا دا په حدیث کې چې په دا سند کې چې د ابو الفضل ذکر دا څوک دی قال شيخ مجهول دا مجهول شیخ دی وقال ابي هذا حديث موضوع باطل دا حدیث دغه مجهول په وجه باندې موضوع هم دی باطل هم دی دا مجهول راوي د مجاهل چې وایي په سند کې بیا وایي دا نه دی بل روایت دی درویش ساوتو اتیا باندې سألت أبي عن حديث رواه بقية عن أبي مسكين الجزري عن إسماعيل بن نشيد بهذا رواية نقل كيف قال أبي هذا حديث منكر جدا دا منكر جدا دي كأنه موضوع وأبو مسكين مجهول دا جهالات فواجب باندي دا فمن لم أعرفه يا فدا مجهول باندي دي روايات دا برموزو دا جهالة الرواة وأثرها في القبول والأخذ دا برموزو دا علم حديث دا رقم بكليات خو نه ثابتېږي چې مجهول پکې دی ولا مشکل نه لري دا پنځمه غټه صحوه نمبر څلورم نمبر اعتراض امام سخاوي رحمه الله دا ذکر دی هغه روایت د خضر علیه السلام باندې مع انقطاعه یعنی حدیث مرسل دی دا حدیث مرسل دی حالانکه حدیث مرسل چې دی دا حجت دا دویم جلد مرقات دی 255 صفحه ده 555 باندې وایي لأن المنقطع يعمل به في الفضائل اجماعا نو که حدیث منقطع هم دی نو په دې باندې عمل کولی شي په فضائل مرسل وایي مطلقا مقبول دی مرسل دپاره تمام ائمه خپل شرایط لري دا د حنفیو په نظم مرسل مطلقا نه دی مقبول سیدي مرسل عموما مقبول دی كتاب الرد على سير الأوزاعي الإمام أبو يوسف رحمه الله وګوره د تحاوی شریف معانی الاثار وګوره مشکل الاثار وګوره هغه بیخي ډېر مراسل رد کړي دي دا مرسل خپل شرایط لري بیا مقبول وي داسې نه دی چې هر مرسل باید دغه قاعده لاندې کړي او کوم چې علماو نصوص باندې کړي دي نو هغه خاص دغه دي هغه خو خاص تصریحات دي په دې کې ته تصریح ښکاره کړه د عالم ده چې دا مرسل مقبول دی او دا شپږمه غټه غلطي سوه چې حدیث ضعیف دی چې کوم متعلق د دې مسلې باندې وارد دی او د حدیث ضعیف متعلق به زه درته یو فیصله واورم دا مرقات او اول جلد دی کی صفحه دا یوصل او شپږ ویشت دی په یوصل او شپږ ویشت باندې وایي اضعاف حديث المسح لا يؤثر لما تقرر أن الضعيف حجة في الفضائل اتفاقا فضائل کی حدیث ضعیف باندې عمل دا روا دی دا مشکل نه لري د دې متعلق ما سره ډېرې حوالې دي او تاسو ته مې مش نمونه خروار یو مسله وکړه دغه رنګ مرقات پنځم جلد صفحه یو سل پنځه باندې دا پنځم جلد 200 باندې دا دریم جلد صفحه 4 باندې دا مسله حضرت دا وای دا حدیث ضعیف دی او ضعیف په اتفاق د علماو په فضایلو د اعمالو کې حجت دی وليس ضعیف څلوېښت انواع لري كم ضعيف حجتي دا ضعيف مطلقا حجتي ضعيف سيدي حجتي خو كم ضعيف دا خو اغا ضعيف شي چې ضعف محتمل وي دا خو ار ضعيف نشي ضعيف دوت څلوېښت انواع دي دا ډېره لوی غلطي ده نو دا غلطي ځکه غټه غلطي ده چې ضعيف دوت څلوېښت انواع دي اغه دی چې کوم ضعيف په عباراتو کې دی اغه ضعيف وي چې ضعف محتمل وي ضعيف دوت څلوېښت انواع دي علامه عراقي علامه کوثري علامه نور ائمه هغه چې دا کوم تقسیم کوي په هغه کې دا وایي دلته وقال العراقي شر الضعيف الخبر الموضوع فالموضوع دا علامه کوثري رحمه الله پر یو عالم باندې رد کوي چې هغه دا ضعیف دی موضوع نه دی دی باره وایي چې ګوره دا ضعیف دا په اصل کې دا ضعیف تقسیم سوی دی او دا موضوع د دې ضعیف یو قسم دی قسم یې نه دی دا موضوع د ضعیف یو قسم دی اصل ضعیف پر څو انواع دي نو دی وایي وتاسعا نمرد بانكي إنه يظن أن القول في الحديثين بالضعف في كلام العراقي عراقي دا ويل دا ضعيف دي وإذا دا ظن سوي دي دا عراقي دا قول دا ضعيف دي دلتا ينافي كونهما موضوعين نو ضعيف سونو موضوع بنوي وهذا غفلة دا جهلتي غفلتي عن أن الموضوع من أنواع الضعيف البالغة 42 نوعا چې موضوع خود انواع سره ضعیف دي ته دا موضوع ولې د دې ضعیف سره دا تاسو ځای جوړ کړی ته دا موضوع او دا ضعیف دا سره قسمین ولې ګرځي دا خو یو د بل قسم دي
خو ضعف د بعضو د محتمل وي. دا خلک چې ذکر کوي په عباراتو کې هغه داسې وي چې د هغو په دې سر خلاص دي چې دا بعضې ضعف محتمل دی، په بعض ځای کې بعض ضعف نه دی محتمل. چې ضعف نه وي محتمل هغه ته دوی موضوع وایي، دا بل ته ځي پوهېدو خو مطلقا ضعیف او موضوع سره قسیمین ګرځوي. نو دی دا وایي چې دا 42 انواع دي. وقال العراقي شر الضعيف الخبر الموضوع. فضعيف کې هغه شر د انواع هغه موضوع روایت دي. فالموضوع قسم من الضعيف لا قسيم له. موضوع خو د ضعیف قسم دی، قسم نه دی. نو دی بل دا وایي اتم دی دا وایي چې دا په ظاهر اعمال دا مقبول دی، په دې کې دا حدیث مقبول دی. نو دا خبره کم حدیث مقبول وي؟ حدیث ضعیف چې یو ور ضعیف سي ضعف ثابت سي، بیا د هغه دپاره خو دا هم شرط دی چې په مقابل کې د صحیح روایت نه وي. نو د دې خو په مقابل کې صحیح روایت شته، په صحاح او مسانید او مصنفات او په امهات او کتب ټولو کې شته چې مؤذن چې اذان کوي نو دا خلک به جواب ورکوي. نو ته چې دا قرة عیني وایه بیا ګوتې مچې، بیا هغه هم نه دي معلومې چې ګوتې مچې، دغه مسبحتین سببتین کومې مچې، نوکانې مچې، ګوتې مچې، دا عمل چې ته کوې دا خو په دې په مقابل کې صحیح روایت شته. نو په دا رقم ځای کې چې ګوره بدعت ثابتوې، سنت به خامخا درسه ځي. دا اوس سنت دی، متفق علیه سنت دی چې انسان په وخت د اذان کې به جواب وایي، او ته د دې چې دا بدعت کوې نو هغه سنت اتفاقي سنت دی هغه درسه پاتې کېږي. نو دا اتمه غلطي ده سخته. لسمه ډېره لویه غلطي ده، دا حسن دی. مولوي صاحب که دا ته د علما د رقم حسن ووایي چې دا وایي حسنون دی، هم د حسن مطلق دا معنا نه ده چې حسن مقبول دی. حسن کله کله علما استعمالوي په لغوي معنا باندې. امام ابن عبد البر په جامع بیان العلم کې روایت نقل کوي، د روایت بعد وایي هذا حدیث حسن جدا ولكن ليس له اسناد قوي. ته په دې ته د حسن څه معنا کوي؟ شعبه ته چا وویل چې ته ولې لم لا تحدث عن العزرمي وهو حسن الحديث؟ ته د عزرمي نه ولې روایت نه کوې؟ خو حسن الحدیث دی. ده ورته ویل ولحسنه فررت، د حسن د وجې نه د روایاتو نه ځم. نو د حسن هم دغسې معنا نه ده چې مطلقا همیشه مقبولې ده. حسن هم د هر د علماو خپل اصلاحات پکې شته. د خاصو اصلاحات په وخت کې دی مقبول دی، د خاصو اصلاحات په وخت کې هغه هم مردودېږي. دا لسمه غټه سهوه ده. او بله غلطي دا د لسمه تقریبا دغه جوړېږي، هغه بله نه جوړېږي، دا لسمه جوړېږي. خلاصه دا راووته چې حدیث چې دی څو قسمه دی. یو ته حدیث صحیح وایي، دویم ته حسن وایي، دریم ته چې دی هغه ضعیف وایي، څلورم ته موضوعي وایي. په دې موضوعي روایت باندې عمل ناروا. تا زده چیرې کې دا جدید تقسیم؟ دا خو د کتابو کې نشته چې ته وایې یو صحیح دی، یو حسن دی، یو ضعیف دی، یو موضوعي دی. په دې تقسیم خو یوه خبره دا ده چې زما دې په رب العالمین قسم که په ټول عالم کې یو عالم هم داسې شته چې موضوعي دی په دا اقسام راوړي. دا تا زده چیرې کې دا تقسیم؟ دویم دا دی یو د متقدمینو تقسیم دی، یو د متأخرینو تقسیم دی. یو د متقدمینو هغه تقسیم دی چې بس فقط حدیث پر دوه قسمه بولي، یو یې صحیح بولي بل یې ضعیف بولي. دا ضعیف کې چې د حسن خوا هم غالبه سي، د ضعف خوا هم غالب، مطلب څه ضعف پکې څه حسن پکې څه صحت پکې دا ضعف محتمل وي هغه یې حسن ته وراړي. نو بل تقسیم یعنې دا ورسره اوس چې خطابي ورسره وکړي چې حدیث پر درې قسمه سو، صحیح، حسن، ضعیف. دغه ضعیف بیا ځله تقسیم دی دغه انواعو ته. دا تا چیرې واورېدئ دا څلور قسمه چې دی دا رقم جوړ کړه، دا خو په یو کتاب کې هم نشته. البته په بعضې کتابونو کې شته، هغه خو بیا دا رقم ذکر کوي. په دا شرح د اول خو دا تقسیم چې څنګه دی، دا زما په لاس کې دا معرفة انواع علوم الحدیث د ابن صلاح دی. ابن صلاح خو دغسې وایي چې انواع د علوم الحدیث چې دی هغه دغسې وایي چې انواع علوم الحديث كده اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. حديث صحيح بل حسن دي بل ضعيف دي. هذا كما زي صدا تقسيم جو كده تصور قسم كده جو كده يو دي صحيح كي بل دي حسن كي بل دي ضعيف كي بل دي موضوعي كي يو أخو موضوعي استنى دا وي ده مصطلح تمام كتابونه دا غوي. نو تقسیم خو یا دا دی چې صحیح دی او ضعیف دی، یا دا دی چې صحیح دی حسن دی ضعیف دی. دا نور چې دا تت لاندې لکه دا خو دا موضوع چې دی دا نوع ده. دا د کوثري صاحب په مقالاتو کې هم په هغه حواله کې د علوم الحدیث ټول کتابونه لیکلي دي.
او بقیه دا په هغه هم ستا استدلال نه شي کېدای په کتابو کې دا سره ذکر په کتابو کې خو د خاص نوعي ضعف چې د هغه ضعف محتمل وي د هغه په مقابل کې یې وضع ذکر کړی دی چې د هغه ضعف نه وي محتمل. دا د ټولو علم الحدیث د ټولو کتابونو سره یو مخالف تقسیم دی. نوی حکیم صاحب نوی ایجاد کړی دی دا تقسیم. په علوم الحدیث کې دا تقسیم نشته. نو دا خو بیا ستا دغه تقسیم را دي چې خالصه د سر انواعي ذکر کوي. نو هغه خو یا دوه قسمه تبیشل سوي دي یا دا دریم قسم حسن ورسره ګډ سوي دي. او پاتې سو که ته ټول اقسام ذکر کوي نو بیا خو بیخي ډېر انواعي پاتې سو. بیا خو ګوره شاذ دی، منکر دی، معروف دی، معلل دی او مضطرب دی، مدرج دی، مزید متصل اسانید دی. نو دا خو ګرد پاتې سو. دا خو ته دا ګرد اقسام ذکر کوي بیا خو دا ټول پرېښول. که دا د سر تقسیم ذکر کوي بیا دا موضوعي د کومې خوا ورګډ کوي او موضوعي وجود لري نه بیا دلته ته به دا تقسیم ورګډ کړي. یو په متأخرینو کې بعضې د احکامو پر دغه باندې کړی دي چې د احکامو په لحاظ بیا پر څو قسمه دي. هغه د متأخرینو د دا رقم دي چې احکام غټ احکام په حسب د اصطلاح د متأخرینو هغه 5 دي. صحیح دی، حسن دی او یعنی ضعیف دی. هغه ضعف چې ضعف محتمل وي، ضعیف جدا دی چې شدید ضعیف ورته او بل موضوع دی. په دې اعتبار بیا دا 5 انواع دي. نو په ضعیف کې یو هغه ضعف راسي چې هغه ضعف خفیف وي، بل به هغه ضعف راسي چې هغه ضعف ډېر وي خو دروازه راکم وي، بل به هغه فکر راسي چې هغه موضوع وي. نو خو بیا دا 5 دي. دا تا چې دا کم د څلور دي دا خو هېچا هم نه دي کړي دا تقسیم. نو دا په تقسیم کې ډېره لوسه او د ټول فن مخالف تقسیم دی دا. نو اوس د دې بعد چې ته کومه فیصله کوې چې په دې کې دوه ځایه اختلاف دی، یو د علاج دپاره دی، یو د علاج دپاره خو مطلقا صحیح دی او په بل کې هم راجع دا ده چې دا موضوع نه دی، موضوعي ته وایه و موضوعي نه دی، حسن دی. نو دا فیصله د دې دونه دلایلو بعد به ستا فیصله ختمه سوه. نو هغه خو چیش پاتې سو، یو روایت هم نه دی پاتې په دې کې. نو په دا وجه باندې تا چې کومه فیصله کړې ده فیصله دې هم غلطه ده. څوک دا ګوتې مچې کوي او په سترګو باندې ږدي په نیت د شفا باندې چې الله زما سترګې روغې کړي. دا په اتفاق د علماو باندې روا ده. دا د علماء دیوبند هم عقیده ده، دا زمونږ د استادو د فقهاو هم ده، د محدثینو هم ده او دې باندې د علماو تجربه هم ده. بله خبره دا ده اخرنۍ چې 12مه غلطي چې ګوره تا خو دا وویل زموږ خو په دې کې بحث نشته. د علاج دپاره که څوک کوي زموږ په دې کې بحث نشته. د علاج دپاره خو د دین د لحاظه بیا نه بولي. خو په دا مې سر خلاص چې د علاج دپاره هم دا روایت کافي نه دا خاص پیدا نه کوي. ځکه که دا علاجن دا دونه ښه علاج ستاسو درسره نو ته دا چشمې څه کوې چې لګولي دي. نو دا خو ګوره ستاسو دونه ښه دوا ستاسو درسره ده، دا موضوع روایت دا د درسره نو پر دې عمل وکړه چشمې ورته وغورځولو. نو دې څه دا معلومېږي چې دا روایت دا د هره جانبه ختم دی. دا هم د علاج دپاره نه دی صحیح، هم د دغه دپاره نه دی صحیح. بل دا چې په دا رقم ځای کې ته علاج کوې د لمانځه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سننو خامخا د هغه سره دا دغه ټکر راځي، ضد راځي. اخرنۍ خبره دا ده زه تمامو دیوبندیانو ته تمام علماو ته هغه ته زه دا یوه خبره کوم چې ګورئ دا علوم الحدیث ډېر اعتماد سوي دي. ګورئ دغه رقم تحقیقات موږ کې کوي نه پر دې باندې یو عالم څه وایي، نه څوک دغه یې پټ ورته وایي، نه څوک ښکاره ورته وایي. دا معلومه ده چې دا فن ډېر اعتماد سوی دی او دا حنفیو په دې علم الحدیث کې په دې حدیثو کې ډېر مهارت درلودی. د دنیا خلکو پر حنفیو باندې به ځکه اعتراض کوي چې دا په حدیثو باندې اخذ نه کوي او حنفیو به په هغو زمانو کې د دې په جواب کې دا کوثري صاحب ډېر ځایونه ورته لیکلي دي چې ځکه حنفیه پر هر حدیث عمل نه کوي چې هغه په علل د احادیثو پوهېږي. او ګورئ حنفیو دومره زبردسته کار کړی دی د سر په زمانه کې چې د امام صاحب سره روان دي. امام صاحب خپل روایت ځکه ډېر لږ د هغه شرایط ډېر سخت او د امام صاحب په اصحابو کې څومره غټ غټ محدثین دي. یحیی بن معین دا د علم جرح و تعدیل امام دی. كل حديث لم يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث. دا دومره غټ سړی دی او دا حنفي دی، غالي حنفي دی. امام زاهدي ذکر کړی دی. دا رقم په اوږدو د زمانو کې امام طحاوي ډېر خدمت کړی دی. هغه اعتراضات چې د نن سبا منکرین حدیث پر حدیثو باندې کوي د هغه اعتراضاتو جوابونه په مشکل الاثار کې بیخي ډېر شته. د حدیثو چې یو موضوع راخي چې د حدیثو یو فن راخي زموږ د علماو خاص کر د حنفیو ډېر زبردسته خدمت کسته. نن موږ به دغه ځای ته ولاړ یو زموږ حنفیه په موږ کې ښه حنفیه هغه دی چې پر یو موضوع روایت دا تحقیق وکړي چې یو رقم یې صحیح ثابت او دا د احادیثو سره، دا د فقه سره، دا د دې ملت سره، دا د دې علماو سره، دا د دې نوو طالبانو سره دا انتهایي سخت دی، ظلم دی. نو علماو
او زموږ خاص کر زه د وفاق المدارس العربیه پاکستان دا نوو علماو ته په خاصه توګه زه دا وسم چې دا پن یتیم دی، دا خوار دی، دې ته چې کوم خلک ورلوېدلي دي نور یې پسې خوار کړی دي. د الله دپاره دا پن زده کړه غواړي، دا پن څه خواري غواړي. د دې پن دپاره دا حنفیو چې کوم نوم درلودی هغه نن نسته، نن یې دغه حال دی. نو دا پن په دنیا کې ستا، زموږ سره نسته. نو په کار دا دی چې د دې پن دپاره موږ ته کوشش وکړو چې دا پن برته هغه خپل حال ته یوړو چې د حنفیو سره په کومه سویه او په کوم اندازه کې د دې نقد ورسره او د دې د قبولیت او د اخذ کومې قواعد ورسره هغه بیا موږ ته راسي. الله پاک جل جلاله دې د دې پن د خدمت توفیق موږ ته راکړي. الله پاک جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته داسې علم را نصیب کړي چې د خلکو د ګمراهۍ او د ضلالت سبب ونه ګرځېږي، بلکې د خلکو د هدایت او د اصلاح سبب وګرځېږي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله.